جنازه د مور جنازه دې وکړه هغه هم راته دا ویلو ما ته خپل هم دا وصیت کړی چې ګوره ما ته دا به ما ته ویل خوري ګوره زما جنازه به بل چاته نه پرېږدي ته به زما جنازه کې الله رب العالمین دې ورته مغفرت نصیب کړي او بیګا هم دا ویل چې را به چونکې وصیت یې موږ ټولو بچو ته هم دا کړی چې زما جنازه به زما خورۍ کوي نو زما محترم ورونو دا حالت موږ ټول باندې را روان دی موږ څه دا ژوند په ټیکه نه دی اخیستی دا ژوند ډېر زر ختمېدونکی دی قسم په الله د ژمي موسم دی په ټماټر اعتبار کېږي که دې راوړلو او لږ کلکو هفته پورې دا ګارنټي ورکولی شي چې نه خرابېږي او والله که زما ستا د ژوند اعتبار شته دی چې دا دلته ناست یو پوره پورې به ژوندي لاړ شو که لاړ به نه شو چې نن زه په دې ممبر ولاړ یم څه وخت پس به زما په ځای بل کس دلته ولاړ وي زه به نه یم زه به په خاوره کې پروت یم نن موږ په دې مسجد کې ناست یو دا جنازګاه کې تاسو ناست دي سبا به دلته نور خلک زموږ په ځای ناست دي موږ په مقبره کې په خاورو کې پراته یو دلته به نور خلک راځي او جنازې به کوي موږ تلونکي یو دا دنیا چې کوم دی دا د ارتحال کور دی دې نه تلل دي موږ سره مرګ لګېدلی دی که دا ته مني او که نه زموږ دا ترور ده الله رب العالمین دې سره د رحمت معامله وکړي قرآن خوانه او د قرآن خدمتګاره وه عقیده د توحید و الحمدلله او خپل قرآن به ځان سره ګرځو او ځای په ځای تاسو ته ډېرو خلکو ته پته ده په دې علاقه کې پوشه د دې خپل افتوار درسونه د قرآن درس به کوو د دې په کور کې زما خور واده ده هغه هم د قرآن درس کوي الحمدلله او دې سره به د الله دا کتاب ما بیګا ویل ما یا الله دا ستا کتاب یې خلکو ته ښودلی دی ځکه دا قوم د دې قرآن نه بې خبره دی د توحید نه بې خبره دی او دا د توحید پیغام به دې په هر ځای کې بیانوو یا الله د دې د وجې نه وبخه او یا الله د دې د وجې نه د قرآن ولو په صف کې راپاسوه د قیامت په ورځ باندې دا پرون ورځ دې موږ سره تېره کړې زموږ په کور کې زما دوه وړي ماشومان دي د هغې د قرآن ختم هغه خوشحالۍ کې دا راغلی وه ټول ورځ یې موږ سره تېره کړه ښه ګپشپ ښه مزېدار هغه بیان یې واورېد پرون چې کوم بیان هلته کېده زنانو ما ته ټول بیان کې دې جوړل او سلګۍ والې دې بیان ته یې جوړلې او بېګا کور ته تلې ده د ماښام مونځ یې په کور کې کړی وی نه پس مې بس یخني راغلی و چې اسپتال ته یې رسوله ساتې وه او په ټوله لاره باندې د قرآن څومره ایتونه چې دې ته یاد وایي په ژبه ویل او دغه وخت یې ساه ختلی ده زمونږ به سهالي یاره پته نه لګي او کشر بچی دی زما چې کوم ترورزی دی هغه عالم دی الحمدلله محمد الیاس هغه ته بیګا ما ویلي ما ته ډېر حقداري دا جنازه به ورله ته کېده د ترور جنازه د مور جنازه دې وکړه هغه هم راته دا ویلو ما ته یې خپل هم دا وصیت کړی چې ګوره ما ته دا به ما ته ویل خوري ګوره زما جنازه به بل چاته نه پرېږدي ته به زما جنازه کې الله رب العالمین دې ورته مغفرت نصیب کړي او بیګا هم دا ویل چې را به چونکې وصیت یې موږ ټولو بچو ته هم دا کړی چې زما جنازه به زما خورۍ کوي نو زما محترم ورونو دا حالت موږ ټول باندې را روان دی موږ څه دا ژوند په ټیکه نه دی اخیستی دا ژوند ډېر زر ختمېدونکی دی قسم په الله د ژمي موسم دی په ټماټر اعتبار کېږي که دې راوړلو او لږ کلکو هفته پورې دا ګارنټي ورکولی شي چې نه خرابېږي او والله که زما ستا د ژوند اعتبار شته دی چې دا دلته ناست یو پوره پورې به ژوندي لاړ شو که لاړ به نه شو د انسان د ژوند هېڅ ګارنټي نشته دی د دې هېڅ اعتبار نشته په دوکه کې والله موږ پراته یو یو جمله کې الله زموږ د زندګۍ حقیقت ښکاره کړی دی وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور الله فرمایي د دنیا ژوند نه دی مګر د دوکې یو سامان خټه دوکه ده په دوکه کې موږ پراته یو دا به کوم او دا به کوم او دا د لسو کالو د شلو کالو منصوبې زموږ په ذهن کې تاویږي او مرګ ته هم لس ګنټې پاتې کله مرګ ته یو ګنټه پاتې او په ځان نه پوهېږو زما محترم ورونو په کار موږ تاسو له دا ده چې موږ د دې مرحلې دپاره او د دې حالاتو دپاره ځان تیار عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالى فرمای چې اے انسانانو د دې ځمکې نه مې تاسو پیدا کړی ځکه اول پیدایش د انسان د خاورې نه شوی دی او اولنی انسان سیدنا آدم علیه السلام الله رب العالمین د خاورې نه پیدا کړلو زمونږ ستاسو د ټولو اصل هغه خاوره ده
الله فرمایي د دغه خاورې نه پیدا کړی وفيها نعيدكم وبيرته ومنګ تاسو د خاورې ته ور واپس کوو زموږ هیڅ چېرته تېښته نشته دی چېرته مونږ نه شو تللی همدې خاورو ته به بېرته ورکوزېږو زما محترم ورونو او بیا الله فرمایي ومنها نخرجكم تارة اخرى او هم د دغه خاورو نه به بل ځل زه راوباسمه د قیامت په ورځ باندې او د الله سبحانه وتعالی مخې ته به پیش کېږئ دا زموږ زندګي وختي خطبه کې مونږ په دې باندې خبره وکړله چې دا ژوند ډېر مختصر دی او مرګ مونږ سره لګېدلی دی دا ژوند دا دلیل دی په مرګ باندې چې دا به یو ورځ ختمېږي دا ژوند دی د دې لپاره چې دې باندې به مرګ او خاتمه راځي په انسان باندې ځکه قرآن کې الله رب العالمین د مرګ او د دې ژوند تذکره ډېره کړې ده او د سورة ملک هغه آیت چې موږ وختي خطبه کې مو لوست چې الله رب العالمین فرمایي الذي خلق الموت والحیاة ليبلوكم ايكم احسن عملا الله هغه ذات دی چې مرګ پیدا کړي او ژوند پیدا کړي ګوره دا مرګ تی مخکې کړي دی مطلب دا دی چې ژوند الله درکړو تاسو سره مرګ لیکلی شو چې موږ کې الله دا روح اچولی دی نو موږ سره مرګ لیکلی شوی دی او دا مرګ او د ژوند د دې پیدایش او د مرګ په مابین کې دا زندگی چې ده په دې کې الله موږ نه غواړي چې موږ ښایسته اعمال وکړو لیبلوکم ایکم احسن عملا الله وایي دا باندې امتحان کړی چې تعالی مې دا ژوند درکړی دی ته په امتحان کې او الله په تا دا امتحان کوي او په ما باندې چې کم یو په تاسو کې ښایسته عمل کوي ښایسته عمل څه ته وایي چې د آسماني وحي په رڼا کې د الله کتاب قرآن مجید او په هغې باندې چې عمل زموږ خوږ نبي صلی الله علیه وسلم کړی په خپل قول او فعل سره د هغې تشریح کړي د هغې مطابق خپل عمل جوړول دې ته ښایسته عمل وایي ځکه دنیا کې ښایسته عمل د چا و د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول اعمال چې وو هغه د دغه قرآن مطابق په دغه قرآن باندې عمل کړ ځکه ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه تپوس وشو چې مورې ای د مؤمنانو مورې مونږ ته دا ووایه چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق څنګه وو ښځه د خپل خاوند په اخلاقو ښه پوهېږي ځکه هغې سره ژوند دي ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها داسې واجبه جواب ورکړی دی چې د علم نه ډک جواب دی او پښتو کې متل دی لکه سمندر چې په کوزه کې بند کړي لکه سمندر چې په کوزه کې بند شي داسې یو عجیبه جواب یې ورله ورکړی او دا دلالت کوي د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها په علمیت باندې چې ډېر ژور علم یې و که مونږ وایو مونږ به د دې سوال څومره اوږد تفصیل کولی جواب به م ورکولی اوږد جواب عائشه رضی الله عنها څه فرمایي وایي کان خلقه القرآن د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق پېژني وایي قرآن اخلاق څومره عجیبه څومره لنډ جواب او څومره د علم نه ډک جواب بس دا ټول قرآن کې چې وایي څومره ښایسته صفات دي دا په نبي علیه السلام کې موجود او چې د کم کار نه الله په قرآن کې منع کړي نبي علیه السلام ته ځان ساتلی بس نبی کریم صلی الله علیه وسلم گویا کې د قرآن کریم یو عملی او پریکټیکل تفسیر دا د نبی صلی الله علیه وسلم ژوند زما محترم ورونو دغه پیغمبر الله سبحانه وتعالی موږ ته نمونه ګرځولې ده قرآن کې راته الله رب العالمین فرمایي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه یقینا ستاسو دپاره د الله په رسول صلی الله علیه وسلم کې یو ښایسته نمونه ده د تابعدارۍ دنیا کې د بل چا نه مه متاثره کېږه خپل خوږ نبي صلی الله علیه وسلم ته وګوره چې څنګه ژوند یې تېر کړی دی هغه شانته ژوند اختیار کړه زمونږ خوږ نبي صلی الله علیه وسلم مونځ څنګه کړی دی اودس یې په کومه طریقه کړی دی حج یې څنګه کړی دی دغه رنګه لباس د نبي علیه السلام څنګه و مړی ژوندی جنازې په کومه طریقه وه نکاح په څه طریقه وه دغه رنګ تجارت په باره کې مونږ ته څه فرمایلي دي د ژوند داسې یو اړخ نشته دی چې په هغې کې به نبي علیه السلام مونږ ته رهنمایي نه کړ تاسو لا نورې خبرې په ځای پرېږدئ دې خبرې ته وګورئ یو مشرک او بل روایت کې یهودي راځي په یو صحابي اعتراض وکړلو په سلمان فارسي رضی الله عنه وایي مړه وایي دا ستاسو پیغمبر تاسو ته هره خبره ښایي تر دې پورې حتی الخراءة تر دې پورې چې دا پیغمبر تاسو ته د اودس ماتې طریقې هم ښایي چې ګوره اودس دې مات کړو ځان به داسې صفا کې او خپله صفایي به داسې کې
لکه دا خبره دته داسې سپکه ښکارېده دې کافر او یهودي ته چې دا لا څنګه دین دی او څنګه پیغمبر دی چې خلکو ته لا دا طریقې هم ښایي. نو هغه صحابي ورته ډېر ښایسته جواب ورکړ. صحابه خو علم والا زموږ په شان ته خو چې بې ځایه بحثونه کوي. هغه ورته یو ښایسته خبره وکړه. هغه وایي دا ته زما د دین بدي نه وې، دا خو ته زما د دین صفت کې چې زموږ دین دومره کامل دی چې موږ ته نبي علیه السلام دې ځای کې هدایات راکړي، آداب یې راته ښودلي چې ځان به داسې صفا کړي. لکه نبی علیه السلام فرمایي چې ګوره خپله صفایي کې استنجا په ګس لاس به کې، په ښي لاس به نه کې. ولې ښی لاس د طعام دپاره او د ښو کارونو دپاره دی او دا ګس لاس د څه دپاره دی؟ د صفایۍ دپاره او داسې کارونه چې هغې کې ښی لاس استعمالولی به پوزه پاکې په ګس لاس، د پوزې صفایي، د استنجا د خپله هغه ګندګي وغیره صفایي دا په ګس لاس. دا خو ادب دی. هغه صحابي ورته دا خو ته زما د دین صفت کې چې زمونږ دین دومره کامل دی چې په دې ځای کې زمونږ نبي صلی الله علیه وسلم موږ هم داسې نه یو پرېښي. غرض مې دا دی زما محترم ورونو، نن چې تاسو ګورئ په دې ټوله دنیا کې دا اسلام ډېر په تیزۍ روان دی. دا غټ غټ یورپي او مغربي ملکونو کې دا لوی لوی خلک متاثره کېږي او اسلام ته راځي. دا زمونږ ستاسو لپاره یو د غور او د فکر خبره هم ده چې هغه خلکو اسلام سټډي کړو، خو زه د مسلمان په کور کې پیدا یم او ما لا نه دی سټډي کړی. زه د مسلمان په کور کې پیدا یم او د مسلمانې مور په غیږ کې مې کلمه ویلې ده او زه د اسلام نه دومره نه یم خبر. نن د کافر ملکونو د یورپ او د مغرب انګریزان لګې د اسلام سټډي کوي او مطالعه کوي او هغوی د لاسه اسلام ته روان. زمونږ د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم سیرت پړاوی او د هغې نه چې خبر شي په خپل کفر باندې توبه او تایب شي او په جړا شي او راشي کلمه ووایي. څومره د افسوس خبره ده. دا تېر کال نه وه، بل کال په دې حج کې یو ویډیو راغلی وه، که تاسو کتلی، یو تور کس دی، تک تور حبش والا دی چې کوم دغه دي، دا توریان دي او پای کې یو مذهبي دغه دی، دا پادري دی او هغه د نبي صلی الله علیه وسلم سیرت سټډي کړی دی او بیا یې د اسلام سټډي کړی ده او بیا یې اسلام قبول کړی. نو بیا حج له راغلی نو چې یو مقام ته به ودرېدو نو په ژړا به سلګۍ به یې والې، هغه انټرویوانې م راغی، هغه ویډیوګانې م راغی. نو ما سوچ کوم چې دا ګوره پرونی مسلمان دی، ټول عمر مشر سړی و، ټول عمر په کفر کې تېر شوی، خو چې د اسلام د حقیقت نه خبر شو دا یو ځای ته جاړي لګی دی. ما کله هم د خپل نبي په مینه کې ونه جړل، مونږ کله هم د اسلام په دې قدر پوه نه شو، الله ته هم د شکر سجده ونه کړله چې یا الله دومره ښایسته دین دې رانصیب کړی دی. نن چې هغوی په حقیقت پوهېږي هغوی لګی دی جاړي په تېر ژوند باندې چې مونږ خو دې نه نو خبر. غرض دا دی زما محترم ورونو، دا د قبر دا حالات چې دی نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ته تفصیلي ویلي چې څنګه مرګ شروع شي تا نه د دغه دین په باره کې تپوس کېږي. دا نن چې ته ما ته غافله ناست نبی علیه السلام پرچه اوټ کړې ده، اوټ پرچه ده، اوس یې چې نه یادې نو بیا خو به دا ستا ډېره بدقسمتي چې یو امتحان زموږ په دې سکولونو په کالجونو یونیورسټو کې را روان خو پرچه چې اوټ شي نو خلک څه وایي؟ هلکه وایي دا خو کار اسان شو، مونږ ته خو سوالونه ښکاره شو چې پلانې سوال دی. انسانان چې پرچه جوړوي تا ته حل نه وایي او تا ته پرچه نه وایي چې دې کې به کوم سوال راځي، تا ته ټول کتاب یاد کړه چې هر ځای نه سوال راغی. او د الله سبحانه وتعالی مهربانۍ ته وګوره چې هغه سوالونه اوټ شوي دي مخکې نه، نبي علیه السلام مخکې نه راته ویلي دي چې ګوره په دې قبر کې اول تپوس له تا نه دا کېږي چې من ربک، ستا رب څوک دی؟ رب دې پېژندلی؟ نو دا من ربک د دې جواب خو یهودي هم کولی شي، ام رب مني که نه مني؟ نصراني مني او رب چې دی نو هندوی مني، اگر چې نوم ورله بل ورکړی بګوان مني خو او دغه رنګه که د نورو مذاهبو نه تپوس وکړي نو دا څه وجه ده چې دلته نبي علیه السلام فرمایي من ربک، نو د من ربک جواب خو بیا هر یو مذهب والا ورکولی شي. نه، اصل کې دا د توحید سوال دی. من ربک معنی تا رب په داسې طریقه پېژندلی دی کوم چې په قرآن کې او په وحي کې بیان شوی. داسې خو رب هر څوک مني، خو لیکن د رب صرف په منلو باندې چې زه الله منم، د مکې مشرکانو منلو که نه؟ قرآن په دې ګواه دی. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. قرآن کې الله ډېر په تاکید فرمایي که د دې ابو جهل او د مکې د مشرکانو نه تاسو تپوس وکئ چې د اسمانونو او ځمکه چا پیدا کړي، نو خامخا وایي چې الله. دا د حرم خدمتونه یې هسې کول خو الله یې منلو که نه؟ وایي دا بیت الله دی، هغې به ویلې د الله په نوم باندې ته چرګوړی حلالې او هغه به اوښان حلالول. ابو جهل ډېرې غټې غټې قربانیانې به یې کولې او ته دلته د پېښور وبس کې هغه به د زمزم وبس کلې. ابو جهل او د هغه ډلې ولې بیا کافر شو؟ د دغه الله سره شریکان جوړ کړه.
د دغه الله رب العالمین د منلو سره سره د الله صفتونه بل چاله ورکړ. دا د لات سخي صاحب دربار دی، هغې له بتله د مکې مشرکان زمونږ خلکو هم جوړ کړي، که نه خفه نه شي. دا پلانې دربار دی، ډګرې د الله تعالی صفات یې ورکړي. دا د تبې بابا، دا د سرخوږي بابا، دا د ګوزن بابا، دا د دانې بابا، دا د لیونو بابا، دا د پلاني بابا. زما محترم ورونو دا د الله صفتونه دي. نو هغې دا دربارونه جوړ کړي. دا لات سخي صاحب دی، دا هبل شهید دی، دا منات بابا دی، دا عزا ابی ده، د عزا په نوم د یو پیری دربار و هغې له بدله په دې مشرکان شو. توحید د ربوبیت یې منلی و، توحید د ربوبیت د مکې مشرکانو منلو، الله یې رب منلو. دا به ویل چې اسمان نه باران الله وری او دا رزق هم الله مونږ له راکوي د دې ځمکې نه. ولې مشرکان شو؟ د الله صفتونه مخلوق له ورکړه. د الله رب العالمین صفات یې په مزارات او په دربارونو تقسیم کړه. دغه خبرې او په دې خبر ورسره د نبی علیه السلام دښمني او بله نه وه. هماغه زمونږ نبي صلی الله علیه وسلم چې 40 کال په مکه کې تېر کړه او د مکې بچی وایي چې الصادق الامین، ډېر رښتونی او ډېر غټ امانتدار انسان. او چې څنګه زمونږ نبی صلی الله علیه وسلم د توحید مسله شروع کړه چې خلکو د الله نه غیر ګوره بل حقدار د عبادت نشته. سجده به یوازې الله ته کوئ، نظر منښت به یوازې د الله په نوم کوئ، مدد به صرف د الله نه غواړئ، بل چا نه به نه غواړئ. او دې دربارونو نه مه ځئ، راځئ د دې کعبې چې کوم رب دی او زمونږ نیکه ابراهیم علیه السلام چې دا کعبه د څه دپاره جوړه کړې وه چې د یو الله عبادت به کوو، راځئ چې هغه شروع کړو او دا شرکونه پرېږدئ. بس په دې ځای کې لانجه جوړه شوه. هماغه خلک چې نبي علیه السلام ته صادق او امین ویلو کنځلې شروع کړل. چا ورته جادوګر، چا ورته شاعر، چا ورته فسادي نعوذ بالله، چا په بل نوم کېښود. وختي مو خطبه کې ویلې خپله سکه چاچي ابولهب یې سکت کړه او د هغې ښځه وه ام جمیل، د نبي علیه السلام چاچي وه، هغې ورته نوم به هم غلط اخسته نعوذ بالله. زمونږ د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم ډېر خوږ نوم دی، محمد صلی الله علیه و آله وسلم. محمد معنا ده هغه انسان چې د هغه صفتونه کېږي، د کمالات والا انسان، د صفتونو والا چې په هغه کې ډېر ښایسته صفات راجمع دي. دشمنان هم دغه صفاتو اقرار کړی دی او هغې به د ډېر ضد د لاسه ورته هغه چاچي بیا څه ویلې وایي دا خو مذمم دی، نعوذ بالله من ذلک. مذمم منه د ده مذمت پکار دی، د کې بد صفات دي نعوذ بالله، د کې اړو ښه صفات شته نه. خو بیا طرف ته په جواب کې زمونږ د خوږ نبي علیه السلام اخلاقو ته وګوره چې د یو ښځې د جهالت سره ځان نه سموي. هغې له د هغې په انداز کې جواب نه ورکوي چې هغې ته سپک نوم ووایي او غلط نوم ووایي او سپک یې یاده کړي په مجلس کې. نبي علیه السلام دومره عجیبه اخلاق دی، پیغمبرانو اخلاقو ته هم سړی حیران شي. د دې په جواب کې به زمونږ نبي صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ و یاره دا بل څوک یادوي، زما نوم خو مزمت نه دی، زما نوم خو محمد دی صلی الله علیه وسلم. دا د نبي علیه السلام ښایسته اخلاق. نن که اهل حقو ته څوک هر قسم نومونه وایي بد یې نه دي، موږ له نه ده په کار چې په جواب کې موږ چاته کنځل وکړو. نه، د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم طریقه دا ده چې بیرته په ښه انداز باندې د خلکو د یو خبرې جواب کړی دی، په بدو او په غلطو الفاظو باندې نه دی کړی. دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه د توحید مسله وه چې اول یې په مکه کې شروع کړله. د دقه توحید باره کې به اول سوالونه قبر کې کېږي چې من ربک، تا د دغه رب صفات، د دغه رب توحید چې د ربوبیت توحید دی، دویم د الوهیت دی او دریم د اسماء او صفاتو دی. د الله نومونه او صفتونه تا پېژندلي، بیا دې منلي، ایمان او یقین دې پرې و. نو که دا وي نو جواب به په قبر کې صحیح وي، او که دا نه الله مکه الله مکه، نو په رټو کار نه کېږي چې یو سړی وایي ما سوالونه راټه کړي دي او زه به یې ولیکم په پارچه کې. نه، په دې نه کېږي. او دویم تپوس زما محترم ورونو هغه د دین اسلام په باره کې دی چې وما دینک، تا په کوم دین عمل کړی دی. نن به دا تپوس زم اول د ځان نه وکړم، تاسو هم د ځان نه وکړئ. دې نه مخکې چې موږ نه قبر کې وشي دا تپوس به موږ وکړو د خپل ځان نه چې یاره زما دا مونځ د دین مطابق دی، د نبي صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق، زما دا غم خادي د دین مطابق ده، که دې کې موږ د نورو خلکو پېښې کوو رسمونه رواجونه. دغه رنګه زمونږ دا ناسته ولاړه، زمونږ دغه رنګه دا یو څو فوټه بدن دا د دین مطابق دی که نه چېرته د بل چا پېښې کوو. زما محترم ورونو دې تپوس را روان چې د دین اسلام مطابق زمونږ ستاسو کړه وړئ. دا نه چې کوم ځای کې زمونږ یو عمل د دین د خوښې او د خواهش مطابق هلته منو، او چې کوم ځای کې یو کار داسي چې زمونږ د خواهش خلاف وي نو هلته بیا نه منو دا دین، نعوذ بالله. هلته بیا بانې کوو، هلته بیا مختلف دغه کوو لګیایو، دا لاره ورکوي. او ملګري ځای په ځای کېنئ، ښه جنازګاونو کې شور کول د سنتو نه خلاف کار دی، خاموشۍ سره کښېنئ. د څه منټه خبره به واورئ نو بس ټایم لا شته. داسې کوو
نو دویم تپوس زما محترم ورونو هغه د دین په باره کې دی چې وما دینک، تا په کوم دین باندې عمل کړی دی؟ ډېر کرته زما محترم ورونو په دې خبرو به نه خفه کېږو، خیر دی که څو خبرې د سپینې او کلاوې وکړو. زمونږ یو مسلمان رور زمونږ ملک داسې دی غربت دی تکلیف دی، نو زمونږ ډېر وروڼه بهر ملکونو ته ځي تجارت دپاره او دې دپاره چې بار بار لاړ شم کار روزګار به مې برابر شي. د تجارت دپاره که ملک ته تلل څه ناروا نه دي. دغه رنګه که مسلمان ملک یو علاج نه کوي یو کافر ستا علاج کولی شي، دې لم تلل څه ناروا نه دي چې ستا وس کېږي او بار یې کوي. اسلام تا ته دې ګنجایش درکړی و ماته، خو د دې دپاره چې ماته د یو کافر ملک ویزه میلاوه شي او زه خپل شکل د نبي علیه السلام د طریقې خلاف جوړوم چې یاره بیا به راته ویزه ښه میلاوېږي او هغه ځان او خپله حلیه او هر څه د دین خلاف کړم، والله دا ډېره سپکه سودا دې وکړله. دا ټولې دنیا باچایي که تا ته میلاوه شي او ته وایې چې مړه زه به هلته پیسې ګټم، پیسې په ځای پرېږده چې ټولې دنیا باچایي تا ته میلاوه شوې وای، دا سودا به دې کم از کم نه کولی، دا کار به دې نه کولی. زما محترم ورونو دین صرف د نوم نه دی چې موږ صرف د دین لیبل په ځان ولګو، دا یو نظام دی، دا یو زندگی ده، دا یو پورا هغه خپل ژوند د دې مطابق برابرول دي. زما محترم ورونو دا نه چې کوم کار زموږ د خواهش مطابق یا کوو چې کوم د خواهش مطابق نه دی بس هغې نه بیا دغه کېږو لګېږو رستو کېږو. په دې بنا باندې زما محترم ورونو د دې دین په باره کې موږ نه تپوس را روان او بل تپوس د خپل خوږ نبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په باره کې به موږ نه کېږو. ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، ته د هغه شخصیت په باره کې څه وې چې هغه تاسو ته الله رب العالمین را لېږلی او په حیثیت د رسول باندې. الله اکبر. نو که زمونږ ستاسو دا نن یو څو ورځې ژوند د دغه خوږ نبي صلی الله علیه وسلم د سنتو مطابق تېر شوی، انشاءالله زمونږ جواب به صحیح او که الله مکه د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم سنت راته بیانېږي، حدیث راته بیانېږي، خو نه ژوند به د خپلې خوښې مطابق تېرومه. نو زما محترم ورونو هلته بیا په قبر کې صرف نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دی به دا جواب کوي چې ها لا ادري، هی ما ته خو پته نشته دی. نو مخکې له دې نه چې مونږ دغه هی کوو هغې نه مخکې په کار ده چې دا لږ ژوند دی او د هغې نه بعد بیا د دې ژوند حساب کتاب ورکول دی. د قیامت په ورځ چې کوم سوالات دي هم نبي صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي. فرمایلي لا تزول قدما عبد، د یو بنده قدمونه به د ځای نه نشي خوځېدلی څو پورې چې هغه نه یو څو سوالات ونه شي. عن عمره فيما افنا، عمر دې په څه کې فنا او بیا په عمر کې یو خاص یو دوران دی چې هغې ته ځواني وایي، د دې بېل تپوس دا د زندګۍ یو خلاصه او کوچ دی. وعن شبابه فيما ابلاه، ځواني دې په څه کې تېره کړې وه. موږ له پکار ده، زموږ ځوانانو له پکار ده چې دا سوچ وکړي ځان سره زموږ ځواني په څه کې تېرېږي. زموږ ځوانان خفه کېږو به نه، ته اسلام د دې فټنس او د ورزش نه نه منې کړی چې ته کلب ته ځې او باډي بلډینګ کې او فټنس کې ورزش کې یو لوبه کې کوه تکړه شه. لیکن دا قابل افسوس خبره ده چې زما ځوان په باډي بلډینګ کلب کې په منونو اوسپنه اوچتولی شي خو هغه اسان مونځ نشي کولی، هغه اسانه سجده رب ته نشي لګولی. په مسجد کې ورته په جمعې کې قالین غوړېدلی دی، هیټر لګېدلی دی، ګرم اوبو ګیزر هم لګېدلی دی، د بیا هم دومره تاب نشته دی چې یو 10 منټه د الله عبادت له وبس تا کومه ځواني شو. او دغه رنګه که اوړی دی نو پکې لګېدلي دي او دغه رنګه سهولتونه دي او د دې باوجود زمونږ د الله رب العالمین د عبادت سره دا معامله ده. او که دنیا کومه منډه ترلی شي هغې کې بیا ښه تکړه دی، هغې کې بیا ښه چې کوم دی ایکټیو دی په هغې کې. زما محترم ورونو د دې عمر بیا د ځوانۍ تپوس دی. دغه رنګه بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دنه به د مال باره کې تپوس کېږي. وعن ماله من اين اکتسبه وفيما انفقه، د کوم ځای نه دې دا مال ګټلی اول د دې تپوس دی چې ستا کاروبار روزګار دا تاله چې کوم رزق راتلو د دې ذریعه د مدن څنګه وه، حلاله وه که حرامه وه. دا پیله سوال. او ورسره دویم بیا دې دا مال لګولی په څه کې دی، په جایز کارونو کې دې لګو که په حرامو کې دې لګو. په خپل کاروبار باندې تا چېرته د دې مال باندې ښه کارونه کول که نه د نافرمانو د ظلم کارونه دې پې کول. او بل تپوس زما محترم ورونو هغه د دین د علم باره کې دی. دا تپوس صرف د مولوي صاحب نه دی، دا تپوس صرف زما د تبلیغي ورور امیر صاحب نه دی، دا تپوس صرف د مفتی صاحب نه دی. هر مسلمان به دومره علم کوي چې د خپل ژوند د هغې مطابق تېر کړي او د اسلام فرایض وپېژني.
دا ته په دې حدیث کې نبی علیہ السلام مولوی صاحب او مفتی صاحب نه دی یاد کړی، د الله بنده یاد کړی. هر بنده نه به دا سوال کېږي تا زما دین څومره زده کړی و. والله چې بعضې وخت کې کله موږ د انپړو کسانو سره کېنو، د خلکو د سکول په مخه نه په دې شام نه تېر شوی او دا ټچ موبایل ولا ورکړه داسې کارونه مو پکې وکړي ته به ورته حیران دریان پاتې شي، داسې به پکې تکړی خو که مونځ دې ته واورې د سورت فاتحه ولا نه ورځي. څومره د افسوس خبره. که د دین د یو مسلې تپوس دې وکړو بس بیا پیسو باندې نه پوهېږي. موږ سره بعضې وخت کې د یونیورسټو ملګري رابطه وکړي، دا پېښور یونیورسټۍ نه په واټساپ باندې مولوي صاحب یو کس دی را سره او داسې سوال یې راباندې کړی دې څه بیا ورته موږ د هغې جواب هم ورکړو، لږ ورته دا نصیحت وکړو چې زموږ محترمه ورونه ته خو ګوره یونیورسټۍ پورې ورسېدې ماشاءالله دومره دنیوي تعلیم ته حاصل کو عصري، دا زموږ دین دی نه منع نه کوي. ساینسدانان هم تیاروي او ډاکټران هم تیاروي، انجینران هم مسلمانان تیاروي. وایي لکه مسلمانان به کله تیارو چې په اسلام پوه شي. تا خو ماشاءالله دومره سټډي وکړله د دنیا، د دې دین هم کله کوه که نه، د علماو سره هم کله کښېنئ که نه. دا خو سبا مرګ دی زما محترم ورونو، د الله مخې ته ورتلل دي، ژوند لګې دی ختمېږي. وختي ما په مسجد کې خطبه کې دا خبره وکړه چې نن زه په دې منبر ولاړ یم، څه وخت پس به زما په ځای بل کس دلته ولاړ زه به نه یم، زه به په خاوره کې پروت یم. نن موږ په دې مسجد کې ناست یو، دا جنازګاه کې تاسو ناست دي، سبا به دلته نور خلک زموږ په ځای ناست دي، موږ په مقبره کې په خاورو کې پراته یو، دلته به نور خلک راځي او جنازې به کوي. موږ تلونکي یو، دا دنیا چې کوم دی دا د ارتحال کور دی، دې نه تلل دي. موږ سره مرګ لګېدلی دی که دا ته منې او که نه. زمونږ دا ترور د الله رب العالمین د سره د رحمت معامله وکړي، قرآن خوانه او د قرآن خدمتګاره وه، عقیده د توحید و الحمدلله، او خپل قرآن به ځان سره ګرځوو او ځای په ځای تاسو ته ډېرو خلکو ته پته ده په دې علاقه کې خوښه د دې خپل افتوار درسونه د قرآن درس به کوو. د دې په کور کې زما خور واده ده، هغه هم د قرآن درس کوي الحمدلله، او دې سره به د الله دا کتاب و. ما بیګا ویل ما یا الله دا ستا کتاب یې خلکو ته ښودلی دی، ځکه دا قوم د دې قرآن نه بې خبره دی، د توحید نه بې خبره دی، او دا د توحید پیغام به دوی په هر ځای کې بیانوو. یا الله د دې د وجې نه وبخه، او یا الله د دې د وجې نه د قرآن ولو په صف کې راپاڅوه د قیامت په ورځ باندې. دا پرون ورځ دې موږ سره تېره کړې زموږ په کور کې، زما دوه وړي ماشومان دي، د هغې د قرآن ختم هغه خوشحالۍ کې دا راغلی وه، ټول ورځ یې موږ سره تېره کړه، ښه ګپشپ ښه مزېدار هغه بیان یې واورېد. پرون چې کوم بیان هلته کېده زنانو ماته ټول بیان کې دی جوړل او سلګۍ والې دې بیان ته یې جوړلې، او بیګا کور ته تلې ده، د ماښام مونځ یې په کور کې کړی وی، نه پس مې بس یخني راغلی چې هسپتال ته یې رسوله ساتې وه، او په ټوله لاره باندې د قرآن څومره ایتونه چې دې ته یاد وایي په ژبه ویل، او دغه وخت کې ساه ختلی ده. زمونږ به سهالیه ورته نه لګي. او کشر بچی دی زما چې کوم ترورزی دی هغه عالم دی الحمدلله، محمد الیاس، هغه ته بیګا ما ویلي ما ته ډېر حقداري دا جنازه به ورله ته کېده، د ترور جنازه د مور جنازه دې وکړه. هغه هم راته دا ویل، ما ته خپل هم دا وصیت کړی چې ګوره ما ته دا ما ته ویل خوريه ګوره زما جنازه به بل چاته نه پرېږدي، ته به زما جنازه کې الله رب العالمین دې مغفرت نصیب کړي. او بیګا هم دا ویل چې را به چونکې وصیت یې موږ ټولو بچو ته هم دا کړی چې زما جنازه به زما خورۍ کوي. نو زما محترم ورونو دا حالت موږ ټولو باندې را روان دی، موږ هسه دا ژوند په ټیکه نه دی اخیستی، دا ژوند ډېر زر ختمېدونکی دی. قسم په الله د ژمي موسم دی، په ټماټر اعتبار کېږي، که دې راوړلو او لږ کلکو هفته پورې دا ګارنټي ورکولی شي چې نه خرابېږي. او والله که زما ستا د ژوند اعتبار شته دی چې دا دلته ناست وي پوره پورې به ژوندي لاړ شو که لاړ به نه شو. د انسان د ژوند هېڅ ګارنټي نشته، د دې هېڅ اعتبار نشته، په دوکه کې والله موږ پراته یو. یو جمله کې الله زموږ د زندګۍ حقیقت ښکاره کړی دی، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. الله فرمایي د دنیا ژوند نه دی مګر د دوکې یو سامان، خټه دوکه ده، په دوکه کې موږ پراته یو، دا به کوم او دا به کوم او دا د 10 کالو د 20 کالو منصوبې زموږ په ذهن کې تاویږي، او مرګ ته 10 ګنټې پاتې، کله مرګ ته 1 ګنټه پاتې، او په ځان نه پوهېږو. زما محترم ورونو په کار موږ تاسو له دا ده چې موږ د دې مرحلې دپاره او د دې حالاتو دپاره ځان تیار کړو. اخر هم زموږ د دنیا نه تګ دی، دنیا کې پاتې کېدل څه کمال نه دی. که دنیا کې پاتې کېدل کمال وی، والله که یو پیغمبر وفات شوی وی، والله که زموږ خوږ نبي صلی الله علیه وسلم وفات شوی وی، په دنیا کې د ټولو نه لوی نعمت په مخ د ځمکه زموږ خوږ نبي صلی الله علیه وسلم و. د نبي علیه السلام صحابي دی، 10 کاله ورله خدمت په مدینه کې کړی. الله اکبر. انس رضی الله عنه هغه فرمایي
وایي د ټولو نه زیاته رڼا والا ورځ هغه وه چې په کومه ورځ زموږ مدینې ته نبي علیه السلام هجرت وکړو تشریف یې راوړو. الله د دې مکې وایي دا یو کاڼی دی چې رڼا یې کوله او یو خوشحالي وه او داسې یو رڼا او یو عجبه کیفیت ووایي چې نبي علیه السلام کله مدینې ته تشریف راوړو. او بیا فرمایي وایي په الله مې دې قسم چې په کومه ورځ نبي علیه السلام وفات شو د دې نه توره ورځ ما نه ولیدلې. الله ځکه دنیا نه غټ خیر لاړل، لوی هغه رحمت لاړل، هغه وحی چې شروع جبريل علیه السلام وایي زموږ ښار ته راتلو مدینې ته هغه د جبريل علیه السلام راتګ بل شو. غرض دا دی که د دنیا کې پاتې کېدل کمال وي زموږ خوږ نبي صلی الله علیه وسلم والله که وفات شوی دغه رنګه د ځنکدن سخت را یادول پکار دي. وختي خطبه کې ما په دې خبره وکړله زموږ خوږ نبي صلی الله علیه وسلم باندې د ځنکدن سخت راغلی. ما تعالی سي زموږ مور د مؤمنانو مور ام المؤمنین سیده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي زما مخکې دا خیالو چې د ځنکدن دا سخت به صرف په ګناهګارو راځي چا چې ګناهونه او جرمونه کړي په دې به د ځنکدن سخت وي. وایي په الله مې دې قسم چې کله ما د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم د ځنکدن سخته ولیدله او دا ګوته مبارکه به اوچته کړه چې لا اله الا الله ان للموت سکرات، لا اله الا الله به ویل بیا به فرمایل مرګ دپاره ډېرې سختۍ دي، مرګ ډېر سخت شی دی. وایي بیا زما هغه فکر بدل شو چې او دا سختي خو په هر چا راځي که نیک دی او که بد دی دا په هر چا را روان. 300 توري اخري خبره کوم 300 توري چې په یو ځل چاته راخطا کې د دې دومره درد نه دی لکه کم سختي او کومه سختي او کم تکلیف او درد چې د ځنکدن دی دا دا په موږ ټولو را روان دی. دې نه تېښته نشته که ته منې که نه منې خو دا حالت په موږ را روان دی. اخري درخواست دا کوو چې انشاءالله ټول ملګري ښه په اخلاص باندې دعاګانې هغه ووایي او دغه رنګه موږ چې کوم مړي لمزونو جنازې له په دې نیت لاړ شو چې دا موږ باندې یو حق دی د مسلمان نارینه او زنانه د بدل نیت او د ګاونډ د وجې نه راغلی یم او د رشته دارۍ د وجې نه راغلی یم ما سره یې غم خدي دا سوچونه مه راولئ. بس یو مسلمان وفات دی نارینه یا زنانه زو دې لپاره چې موږ ګناهګار الله ته سپارو شو که الله رب العالمین زموږ دا جرګه قبوله کړي او مینت الله رب العالمین ته وکړو. که سبا موږ مړو موږ له به انشاءالله خلک په دغه نیت باندې راځي. نو الحمدلله مجلس کې علما کرام هم ډېر دي. وختي راته ما خبره وکړله او خپل بچی چې دی کشر هغه هم عالم دی خو چونکې د وصیت مطابق چې وصیت یې زما غوندې یو ګناهګار باره کې کړی نو انشاءالله جنازه به کوو صفونه برابر کوي د علما کرامو او سپین ږیرو مشرانو